السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو ورونو، هیله لرم چې روغ او جوړ یاست. زه روح الله پروانه یم. زما یو بچی دنیا ته راغلی و، بیا 2 ورځې بستري و په بیمارستان کې. زه خوزستان ایالت کې اوسېږم د ایران. تقریبا 2 ورځو کې ځکه زه دلته قاچاق یم، هېڅ کوم اسناد هم نه لرم. نو دې ظالمانو اوس مانه 4 میلیونه تومن غوښتي دي چې 4 میلیونه تومن زموږ په وس نه دي. کوم افغانی چې دلته په ایران کې کار کوي 4 میلیونه روپۍ به تر اوسه نه وي پیدا کړي که نه. یعنې درته وښیم بیخي ډېر قوي ظلم دی. څو ځایو ته هم ورغلی یم، یعنې هېڅ غږ یې نه دی اورېدلی. یعنې درته وښیم چې بیخي ډېرو ځایو ته یې ورغلی یم، حقوق ته یې ورغلی یم، د کوم خیري بنسټ چې خپله بیمارستان کې دی دلته ورغلی یم. یعنې 4 میلیونه روپۍ کلکې نیولي دي او زما بچی هم هلته بس دا کوي نه، بس هلته یې ګروګان نیولی دی. بس هیله لرم چې تر مشرانو پورې ورسوئ، که د سفارت د خوا نه یو کار وکړي او مدد وکړي. ښه وخت ولرئ. سلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو لیدونکو، نن ښه زیري سره درته راغلی یم او ورځني غوندې غمګین پیغام نه دی. دا زما بچی و. ستر جنرال مبین ورور نه یو جهان مننه چې زما سره یې کومک وکړو، ما سره امداد وکړو. بس نو دغه دی زما بچی نن مې راوسته. دا دی زما ګلالی بچی. ورښکاره شه، جنرال مبین ته سلام واچوه او ټولو مشرانو نه مننه چې زما غږ یې واورېده.